Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's good to see you back on this online class, American English File Starter Book. In today's class, we're gonna talk about the first unit of this book, and we will have the lesson right now. Salamuna uneki hili, yuzul bia tasi ta pa online tului ki kharaglas vema. په دې هیله چې د ژوند په چارو کې سوکاله او بریالي اوسئ. د سټارټر کتاب نن ورځې لومړی ابتدایي درس دی. لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې یا په تېره درس کې د سټارټر کتاب اړوند یو څه معلومات هم ورکړه او له هغه څخه وروسته بیا موږ یوه درس مخکې موږ ویلی وو. ای یونټ د هلو برخې کم هغه لغاتونه او ګرامر برخې موضوعات وو هغه مو تشریح کړی وو. په دې هیله چې تاسې تېره ویډیو به مو کتلی اوسي. د ګرامر موضوع کوم چې سبجیکټ پروناون او ټو بی وربس وو هغه به مې زده کړي اوسي. او تر ټولو مهمه کوم لغاتونه چې موږ په تېره ویډیو کې یا په تېر درس کې مو ویلي وو هغه به مو ټول زده کړی اوسي. په دې ترتیب سره به زموږ دا کلاسونه مخته ځي. اول به ګرامر اخلو، بیا به ویکابلري، او په دریم قدم کې به موږ هماغه یونټ کوم درسونه چې اوسي هغه به تدریسوو. خو د هر څه نه مهم دا ده چې تاسې د دغه یونټ شروع کول نه مخکې ځان مطمئن کړئ چې تاسو لغاتونه، ویکابلري یا هم ګرامر موضوعات چې تدریس شوي اوسي هغه تاسو یاد دي او ورباندې پوهیږئ. که چېرته تاسو احیانا لغاتونه مو نه وي کتلي یا ګرامر موضوع باندې پوه نه اوسئ نو بیا تاسو ته ستونزمنه ده چې دغه اول فایل کم دوه مخونه دي دې باندې پوه شئ. په هر صورت راځو د نن ورځې درس دی موږ سره فایل 1A هلو، یعنی د اول یونټ A سیکشن کې موږ سره عنوان د هلو. د دغه غونډ درس خلاصه موږ سره دې ځای کې راخیستل شوی دی. په دغه درس کې موږ عموما په ګریټینګز یا هم روغبړ باندې غږیږو او لږ څه په خدای پاماني باندې هم غږیږو. هلو، I am Henry. What's your name؟ وای سلام، زه هنري یم، ستاسو نوم څه دی؟ I am Lisa. وای زه لیزا یم. بس دغه دوه جملې زموږ د دې درس خلاصه ده. په هر صورت راځو لومړی هم په اوله برخه کې موږ سره موضوع ده listening and speaking. listening معنا غوږ نیونه او speaking معنا خبرې کونه. یعنی دلته به تاسو listening اړوند موضوع به هم اخلئ او همدارنګه د speaking اړوند موضوع به هم تاسو ښودل کیږي. A. listen and repeat. وی غوږ شئ او دا د دوو کسانو ترمنځ لنډ غوندې ډایلاګ دی دا تاسو تکرار کړئ. په دې هیله چې غوږ شئ ورته. ملګرو همدا اوس زه درته دغه کوم لیسننګ چې دی زه پلی کوم تاسو ورسره متوجه اوسئ چې کله م اورېده ورپسې تاسو هم تکراروئ. یعنې دلته چې کوم هغه تاسو ته لارښوونه کوي همغه ترتیب سره مخکې ځئ. listen and repeat. غوږ شئ او تکرار یې کوئ. 1.2 Hello, I'm Lisa Silva. Hi, I'm Henry Green. Nice to meet you. Nice to meet you. زموږ درس په دې ډول دی. د دوه کسانو لیزا او هنري ترمنځ محاوره ده. لیزا وایي هلو، I am Lisa Silva. وایي سلام، زه لیزا سیلوا یم. هنري ورته وایي هاي، I am Henry Green. سلام، زه هنري ګرین یم. هر کله چې تاسې د یو بل نومونه مو پېژنده دې نه وروسته تاسې ویلی شئ نایس ټو میټ یو. نایس ټو میټ یو معنا په لیدو دې خوښ شوم. په ځواب کې به ته وایې نایس ټو میټ یو، ستاسې په لیدو هم خوښ شوم. نو نقطه دا شوه چې تاسې ځان چې معرفي کوئ په دې ترتیب سره به وایئ چې هلو، I am Lisa Silva. هلو، I am علي. په ځواب کې به بل کس وایي هاي، I am احمد. او دې نه وروسته چې کله نومونه هم د یو بل وپېژنده تاسو باید ووایئ نایس ټو میټ یو. په ځواب کې به باید وویل شي نایس ټو میټ یو ټو یا نایس ټو میټ یو. لاندې په بی سیکشن کې وایي همدغه ډایلاګس چې دی وایي تاسو پراکټس کوئ. نو کوشش وکړئ که خوا کې ملګری اوسئ یا که خپل اوسئ دغه محاوره ځان سره پراکټس یا هم تمرین یې کوئ. سیکئ. نو say who you are. اوس تاسې وایئ چې څوک یاست تاسې. همدغه دوه درې جملو کې همدغه خالیګاو کې تاسې د همدغه ډایلاګس مربوط تاسې لیکنې وکئ. لکه هلو، I am دلته نوم خپل ولیکه. بل کس وایي هاي، I am هغه بل کس نوم ولیکه. نایس ټو میټ یو، نایس ټو میټ یو. همغه پاسنی ډایلاګس تاسې دلته ډکئ. لاندې راځو بله برخې ته. زموږ موضوع په ډي کې چې دی ریډ اینډ لیسن.
وای دا دفعه ولولئ او بیا غوږ شئ. راځو اول به د دې دواړو ترمنځ دغه کم ډایلاګس بیا هم نور غځېږي د لیزا او هنري ترمنځ. نو موږ دلته لولو چې دوی نور څه وایي. لومړی لیزا Are you in number 2? Are you in number 2? لیزا د هنري نه پوښتنه کوي آیا تاسو دویم نمبر کې یاست یعنې دویم نمبر کلاس کې یاست دا ټولګي دي ټول. هنري ورته وایي Yes I am. وایي هو زه یم. Are you in number 1? آیا تاسو په لومړی نمبر ټولګي کې یاستئ. لیزا No I am not. No I am not. وایي نه زه نه یم. I am in number 3. وایي زه په دریم نمبر کلاس کې یم یا په دریم نمبر ټولګي کې یم. هر کله مو چې د یو بل هر کله چې تاسو یو بل سره روغبړ وکړو لږ څه نورو خبرې مو وکړو خدای پاماني به څنګه کوو. نو د خدای پاماني لپاره تاسو ویلی شئ See you soon. See you soon. د زر لیدو په هیله. په ځواب کې ووایه ګډ بای. خدای پامان. اوس راځو دی بل برخې ته. لیزا Hi Henry. You are in my class. سلام هنری ته زما کلاس یا ټولګي کې. هنری Hello سلام. Sorry وبخه. What's your name? ستاسو نوم څه دی؟ لیزا I'm Lisa. Lisa Silva. زه لیزا یم یعنی لیزا سیلوا. Excuse me وبخه. لیزا سیلوا. لیزا سیلوا. All right. او بالکل. یعنی په دغه ډایلاګس کې د دې دواړو ترمنځ په ټولګي کې ناست دی او چونکې لیزا چې د هنري پیژني خو دا هنري بیا لیزا نه پیژني نو په دې ډول سره دا د دوی دا ډایلاګس مخکې ځي. پارسو تاسو اوس غوږ شئ او ورسره تکراروئ. 1.3 1 Are you in number 2? Yes, I am. Are you in number 1? No, I'm not. I'm in number 3. See you soon. Goodbye. راځو دویمې برخې ته. 2 Hi, Henry. You're in my class. Hello. Sorry. What's your name? I'm Lisa. Lisa Silva. Excuse me? Lisa Silva. Oh, right. ډن دا خو شو. راځو اوس په دغه برخه کې بیا تاسو ته وایي listen and repeat dialogue in pairs. practice the dialogue. وایي غوږ شئ همدغه ډایلاګس بیا تاسو ورته غوږ ونیسئ او کله چې یو دفعه ولوسته او ومومرده تاسو بیا وایي همدا ډایلاګس پراکټس کوئ. نو که چېرته خوا کې مو ملګری انډیوال اوسي نو کوشش وکړئ یو کس د در لیزا رول ولوبوي او بل د هنري په بخښنې سره او بل د هنري رول ولوبوئ او دا ډایلاګس تاسو یو بل سره پراکټس کوئ. Let's turn the page. Let's look at the page 5. راځو پنځم صفحې ته. په پنځم صفحه کې موږ سره بیا هم موضوع د ګرامر. دغه ګرامر موضوع چونکې موږ په تیره ویډیو یا په تیره درس کې هم تشریح کړی و نو هیله ده چې هماغه موضوعات تاسو وګورئ. بیا هم وایي look at the dialogues. وایي هماغه تیر کوم ډایلاګس چې موږ ولوست هغې ته وګورئ 1 and 2 کې او بیا هماغه مربوط دلته یو څه لنډیز یا کنټراکشنز چې موږ مخکې هم تشریح کړی و دا ډک کوئ. د I am short form یا کنټراکشن څه د I am. I am not د لنډیز تاسو دې ځای کې ولیکئ. You are د لنډیز هم تاسې همدغه ځای کې ولیکئ. هغه ملګري چې کتابونه لري کوشش دې وکړي چې په پنسل باندې دغه خالی ځایونه ډکوي دي. بی سیکشن کې موږ سره بیا هم همدغه نور ګرامر لپاره وایي تاسو لاړ شئ go to page 92 learn more about the verb be. وایي هلته د verb be په باره کې نور څه زده کوي. هغه ملګرو سره چې کتابونه اوس هغې د 92 صفحې ته لاړ شئ او که چېرې تاسې په صاف کې کتاب استعمالوئ نو هم تاسې 92 صفحې ته لاړ شئ. دلته زمونږ دمغه یونټ ګرامري درس دی. پریزنټ ټینس کې موږ سره ورب بی آی ان یو اسم آر او دا مثبت او منفي او سوالی جملې ټولې موضوعات موږ تشریح کړي.
تاسو به داسې وکړئ چې دا کم listening فایلونه دي دا listening ډیټا ما په ګروپ کې شیر کړی دی هماغه ځای نه listening هم تاسې ښکته کوئ او 1.6 همدغه برخه 1.6 ته غوږ ونیسئ listen and repeat then read the rules او دغه جملې تاسې ته غوږ ونیسئ او بیا یې تکراروئ یعنی دا فل فارم جملې دي دا کنټراکشنز دي دا نیګیټیو دی همدارنګه کوېسچنز دي او جواب او منفي جواب د هر څه موږ په تېره ویډیو کې تشریح کړي تاسې هماغه ګرامر ولولئ او بیا همدغه ځای کې چې دا کم درس ته تاسې لیسن یا هم واورئ کله چې مو واورېده بیا دې نه وروسته دلته د دغه ګرامر ازمار او سبجکټ پروناون په باره کې یو څه رولز دي قاعدې دي دا هم تاسې مطالعه کوئ راځو سم دغه صفحې مخامخ وګورئ همدغه ځای کې چې کوم مخامخ دې طرف کې کوم برخه ده هماغې ته وګورئ دا برخه دا ستاسې کارخانګي ده کوم ملګري کتابونه لري همدغه موضوع دی په پنسل باندې په کور کې یا هم په خالی وخت کې یا په فری ټایم کې دا خالیګاوې دې ډک کړي لکه ګوره څه وایي اوله برخه کې وایي complete with I am you are په دغه لومړنۍ څلورو جملو کې یا به I am راځي یا به you are راځي تیار یو مثالونو کتاب ولام کړي په بی سیکشن کې وایي complete with I am not and you aren't وایي په دغه خالیګاو کې یا به I am not راځي یا به you are not راځي یا you aren't نو دا ولیکئ یو مثالونه تیار کتاب ولام کړي په سی کې وایي تاسې د 15 پوښتنې جوړې کړئ غیر منظم دی تاسې ترتیب سره پوښتنې جوړ کړئ make questions لکه you same are you same همدې ترتیب سره دا نور نه هم پوښتنې جوړې کړئ په دې برخه کې وایي دلته بیا هم تاسې کوشش وکړئ دغه ازمار کم پاتې لغتونه وایي کوشش وکړئ کم هغه ازمار لغتونه پاتې دی خالیګاو کې هغه واچوئ که ممکن وي کنټراکشن یا لنډیز استعمال کړئ لکه hello are you Liz no I am not I am Maria am I in class 8 no you are not you are in class 6 همدې ترتیب سره دا خالیګاوې تاسې په پنسل باندې ډک کړئ نو په 93 صفحه کې دغه اولنۍ برخه 1A کې دا موضوع ستاسې کارخانګي ده نو کوشش وکړئ دا تاسې ترسره کړئ واپس راځو پیج 5 ته let's return to page 5 اوس راځو پارت سی ته یا هم سی برخه کې موږ سره لنډ شان د ټیسټ یا کویز دی listen and say the contractions وی غوږ شئ د سبجیکټ پروناون او ټو بی وربس ترمنځ چې کوم هغه لنډیز یا کنټراکشن جوړیږي هغه تاسې وایئ زه درته همدا اوس لیسن یعنې 1.7 ټرک پلیټفارم هم دا غږوم درته تاسې چې کله غوږه ونیوه د یو اواز نه وروسته د ټونګ اواز نه وروسته تاسې به لنډیز ځان سره بیا وایي بیا غوږ شئ ځواب ته مو په تمه اوسئ دې ځواب هم وایي که صحیح و ښه خبره که نه نو یې ځای کوئ همدې ترتیب سره تاسې ځواب ورکوئ 1.7 1 You are. اوس ځواب ورکړئ تاسې Your. your یعنی د you are لنډیز موږ سره your دی همدې ترتیب سره نور هم غوږ شئ او دا درس ګوره کتاب کې نشته دا لیسننګ صرف غوږ ونیسئ دا تاسو نن ټیسټ اخلي امتحان اخلي او دغه سبجیکټ پروناون او ټو بی وربس په منځ کې چې کوم د سبجیکټ پروناون او ټو بی وربس نه چې کوم هغه کنټراکشن جوړیږي هغه تاسې د دغه ټونګ اواز نه ورسره بیا وایي 2 I am I'm 3 I am not. I'm not. 4 You are not You aren't دا اوس تاسې لنډ غوندې ټیسټ یا هم امتحان راځو په دریمه سیکشن یا دریمه برخه کې موږ سره د ګرامر نه بلکې د ویکابلري اړوند موضوع ده او دا موضوع هم موږ تشریح کړی و یعنی په دغه ګرامر برخه کې به موږ نمبرز یا هم شمارې پیژنو د صفر نه نیولې لسه پورې وی لوک what are the numbers وی غوږ شئ په دې دروازو کې کم نمبر دی 1 2 3 really simple
For more vocabulary lesson, let's go to page 116. راځو د 114 صفحې ته څو هلته موږ سره د vocabulary درس ده. دغسې په دغه صفحه کې 114 کې numbers 0 نه نیولې 10 پورې numbers موږ ته ښایي. Listen and repeat the numbers. وی غوږ شئ او دا نمبر یې هم کم شمارې چې راغسې وی دا تکراروئ. تاسې ورته غوږ شئ. 1.8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا موږ سره لس دانې نمبرز یا هم شمارې په دغه لاندې باکس یا په دغه ځای کې تاسو ته وایي یعنې دغه صفر ته دې د په انګلیسي کې تاسې ویلی شئ زیرو هم ویلی شئ او دې ته تاسې د او کلمه هم کارولی شئ. لکه مثال که چېرته یو ځای کې 2 صفر ولیکلی دا تاسې داسې هم ویلی شئ چې 207 مشکل نشته او که داسې نه وی داسې هم ویلی شئ چې 207 ځکه دا صفر داسې او ته ورته غوندې ښکاري ځکه تاسې ویلی شئ 207. Back to page 5 واپس 5 صفحې ته ګرځو. موږ د صفر نه نیولې 10 پورې نمبرز یا شمارې مو زده کړلي. اوس راځو بیا هم تاسې نه وړوکی غوندې ټیسټ یا هم کویز اخلي. څه وایي listen and say the next number. وایي غوږ شئ 2 نمبرې کتاب والا وایي 3 نمبر ورپسې تاسې وایي. تاسې یو کتې غوږ شئ 1.9 1 2 3 نو یو 2 نمبرې به کتاب والا وایي 3 نمبر به اول یو 2 شمارې به کتاب والا وایي 3 نمبر چې کوم ورپسې راځي هغه تاسې بیا وایي د دغه ټونګ اواز نه وروسته. دا درس په لسننګ کې دی. 7 8 9 6 5 4 6 7 8 3 2 1 9 8 7 4 3 2 8 9 10 3 4 5 2 1 0 ډن وشو. اوس راځو زموږ بله موضوع پروننسیشن یا هم د تلفظ اړوند دی. په زموږ پروننسیشن درس کې موضوع ورډ سټریس یا هم په لغت باندې کم فشار چې واردېږي دا موضوع ده. سټریس په انګلیسي تلفظ سیستم کې ډېر زیات مهمه موضوع ده. په ورډ سټریس کې موږ څه کوو؟ ان انګلیش وایي په انګلیسي کې سټریس سیلیبل هغه څپې چې هغه سټریس خوري یا فشار ور باندې ورکول کېږي یا نسبتاً
تفاوت سره لوستل کیږي are longer and louder وای هغه څپې چې هغه stressed وي هغه سوي څنګه تلفظيږي longer لګ اوګتر تلفظيږي او louder معنا لوړتر یا आवाज لګ جګيږي نو یو لغت منګه دوه برخې کوو یا درې برخې کوو هغه کتو ته دغه واویلو سلیبل سپورت په کتو سره لغت کې یو سبا یا یو برخه د لغت نسبتا د بلې برخې نه longer یعنی اوګتر louder یعنی جګتر تلفظيږي د مثال په ډول سره listen که وګورئ تاسو د لومړنۍ برخه ال کوم صفه چې ده دا نسبتا دی بل نه لوړ تلفظيږي هم اوږد تلفظيږي listen دویم برخه repeat نو دا بل دویمه صفه چې ده موږ ته نسبتا د لومړۍ نه په سټرس سره تلفظي یا فشار سره یا لوړ او همدارنګه جګ تلفظيږي تاسو غوښ شوی دلته یو شپږ لغاتونه راغلي دي و دې لغاتونو کې کومه برخه سټرس خوري یا کومه برخه نسبتا دی بل نه لوړ تلفظي کې چې دا اولنې برخه اوس دې ځکه نه کېدی اګه دومنه اوس نو به دې ځکه اوس نه خطا کېدی فرصت listen and repeat the words underline the stress syllable تکراروي هم لغت او کومه برخه چې هغه سټرس خوري لاندې خط کش کې ور باندې 1.10 1 Hello 2 Number 3 Excuse 4 Goodbye 5 Photo 6 Coffee راځو معنی ته hello معنا سلام number شماره excuse بخنه یا هم معذرت غوښتل goodbye خدای پامان photo عکس coffee تصویر coffee معنا قهوه ته ویل کیږي دا لغتونه تاسو ټول په وکابلر کې ویلي راځو اوس بلې برخې ته موږ سره دلته موږ سره یو څه درې اوازونه دي یا هم ساوندز دي دې هغه اوازونو ته په انګلیسي کې فونیټیک سمبولز ویل کیږي دغه اواز چې د اولنۍ کې موږ سره دا یا د اچ تورې اواز ده چې تلفظيږي دا موږ سره واویل ساوندز دي دا بیا آی تلفظيږي آی دا هم موږ سره واویل تورې اوازونه دي یا واویل ساوندز دي ای تلفظيږي فرصت listen and repeat the words and sounds تاسو دومره وکئ غوږ شئ او دا لغت او کم اواز چې اورئ تکراروئ او کوشش کوئ چې همداسې تلفظ کوئ څنګه چې تاسو ته په دغه آډیو کې تلفظيږي 1.11 House Hi Hello Henry Here Bike I Hi Nice 5 Tree E 3 Meet Lisa Henry اوشو راځو معنی د هاوس معنا کور هاي سلام هلو هم سلام هنري نوم ده هیر معنا دلته بایک لکه څنګه چې مخکې ویلو بایسیکل دم ویل کیږي آی ز هاي سلام نایس خ یا ښکلی 5 پنځه ټری ونه 3 معنا درې میټ ملاقات کول لیزا هنري بیا هم نوم ده اوس همدغه درې اوازونه چې موږ پاس ویلې دلته جملو په طرز کې راغلي دي listen practice the sentences وی غوږ شئ دا جملې تکراروئ یا هم پریکټس کوئ ور باندې 1.12 Hello Henry here Hi I'm nice Meet Henry Green at 3
hello Henry here وای سلام هنری دلته دی hi I am nice سلام زه ښه یم meet Henry Green at 3 وای هنری گرین سره په 3 بجو کې ملاو شئ په هر څه دلته نه دغه برخې نه هدف دا ده چې تاسو دغه لغاتونه او دغه جملې کور ته چې هدف دا چې تاسو دغه لغاتونه او دغه جملې تاسو باید په لوړ غږ سره تلفظ کړئ او کوشش کوم دغه اوازونه چې کوم دلته تاسو ویل شم دغه اوازونه ښه واضح ډول سره تاسو تلفظ کړئ نو دا تاسو هم وخت دی دا لغاتونه تاسو په لوړ غږ سره تلفظ کړئ څو کړئ دي بل موضوع زمونږ هغه سپیکینګ دی په سپیکینګ کې ډیر خاصه موضوع ده چون کې مونږ انلاین کلاس اخلو نو دا بیا مونږ سره هغه سي نه تدریس کې کوم چې په فزیکي ډول کلاسونو کې کېږي فرصت بیا هم زه تاسو ته طریقه ښیم که چې د خوا کې کوم ملګری مو سي پارټنر اوسي هغه سره دا تاسو پریکټس وکړئ وایي پریکټس وذ ادر سټوډنټس وایي نور ملګرو سره تاسو تمرین وکړئ ګوره دغه فارمیټ د موږ سره سپیکینګ داسې به کوئ چې یو کس په 2 ملګري به جګېږي اول ملګری به د بل ملګري نه به پوښتنه کوي هاي یا هلو آی ایم خپل نوم به وایي د بل کس بیا نوم پوښتنه وکړه آر یو مثال که چیرته تا د دې بل کس صحیح نوم دی واخیسته آر یو احمد نو دی به درته وایي چې یس آی ایم هو زه یمه نو چې کله یو بل نمونه مو پېژنده نو تاسو به متصلا وایئ نایس ټو میټ یو په لیدو دې خوښ شوم هغه به درته وایي چې نایس ټو میټ یو ټو ستاسو په لیدو هم خوښ شوم که چې د دې بل کس نوم د زنه ته ورته یو غلط نوم واخلي آر یو بلال مثال تاسو بلال هسئ نو هغه به وایي چې نو آی ایم ناٹ نه زه بلال نه یم واټس یور نیم نو بیا تاسو پوښتنه وکړئ چې ستاسو نوم څه دی دی به درته وایي چې آی ایم مثال آی ایم مرتضی زه مرتضی یم خپل نوم به ووایي نایس ټو میټ یو په جواب کې ورته وایي په لیدو دې خوښ شوم نایس ټو میټ یو ټو ستاسو په لیدو هم نو کوشش وکړم دغه ډایلاګس کوم دغه فارمیټ کې چې تاسو ویل شوي دا د خپل ملګرو یا هم کوم خوا کې مو کوم پارټنر اوسي یا کوم ملګری بل شاګرد اوسي هغه سره پریکټس کړئ ښه ښایسته ډایلاګس دی تاسو صرف پریکټس وکړئ راځو زمونږ ویکابلري برخې وروستی درس د بیا هم هغه هم ډیز آف د ویک کوم چې مونږ په ویکابلري سیکشن کې تشریح کړی او په تیره ویډیو کې د هفتې ورځو نمونه اخلو For that, let's visit page 1 in 16. نو دې لپاره راځو یو سل شپاړلسمه صفحې ته بیا ځو په دغه صفحه کې موږ سره د هفتې ورځې نمونه دي Listen and repeat the days of the week وایي غوږ شئ د هفتې ورځې نمونه تکرار کړئ موضوع چې د تکرار شو نو تاسې حتما دا لغتونه تکراروئ د دغه listening سره 1.13 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday دا د هفتې ورځې نومونه یو یادونه باید وکړم دا ساټرډې دا عموما اکثره شاګردان غلط تلفظوي دا ساچرډې نه ویل کېږي ساټرډې بله موضوع دا ده وایي کله چې تاسو د هفتې ورځې نومونه لیکئ دا به همیشه په لوی تورې باندې لیکئ یعنې دغه شپږ تورو وبخښئ دغه 7 ورځو نومونو د اول تورې باید که هغه د جملې اول سر کې راځي که په پایل کې راځي او که په پیل کې راځي اول تورې باید لوی یا هم کیپیټل لوی شکل سره ولیکل شي نه په کوچني شکل سره دا یاد لرئ بیا بله تاسو ته وایي رایټ د کریکټ ډے وایي دې ځای کې چې نن کومه ورځ وي تاسو ولیکئ هغه ملګري چې کتابونه لري د نن ورځې د دې ځای کې ولیکئ ټوډے یعنې نن دې ځای کې نن ورځ ولیکئ مثال نن موږ سره ټوډے از تھرسډے یا پنجشنبه ده ټومارو سبا ورځې دې ځای کې ولیکئ یعنې فرایډے کیدای شي کوم بل ورځ کې تاسو دا ویډیو ګورئ هماغه ورځ نوم تاسو ولیکئ نو دې کې نور څه نشته لیټس ریټرن ټو پیج 5 واپس 5م صفحې ته ګرځو په 5مه صفحه کې بیا هم تاسو نه یو لنډ غوندې ټیسټ یا هم کویز اخلي امتحان اخلي هغه په دې ډول listen and say the next day وایي غوږ شئ 2 ورځې درته په دغه listening کتاب والا درته وایي 3مه ورځ تاسو وایي یو کتې غوږ شئ 1.14 Thursday Friday Saturday نو تاسو غوږ شئ 2 ورځې کتاب والا چې کله دا ټونګ اواز نه ورسره لږ دمې نه ورسره تاسو هغه بل ورځې ویاوئ ورسره
دا تاسې همدا اوس وکئ. Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday, Monday, Friday, Saturday, Sunday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. دا لنډ شانده کویز یا هم امتحان. په وروستۍ برخه کې بیا هم وایي نور ملګرو سره دا ډایلوګس پریکټس کوي، یعنی یو چا سره خدای په امانۍ موږ څنګه کوو. بای، سی یو وینزډے، یعنی چهارشنبې ته لیدو په هیله. سی یو ټمارو، سبا ته لیدو په هیله. ګډ بای، خدای په امان. یعنی په تیره ابتدایي برخه کې موږ ګریټینګز هغه روغبړ طریقې هم زده کړه او دې ځای کې تاسې د یو چا سره د خدای په امانۍ طریقې زده کوئ. دا اوس زموږ د سټارټر کتاب لومړی یونټ یا لومړی فایل اول برخه یعنی د A سیکشن درس. د دغه یونټ درس خلاصه موږ سره ګریټینګ او همدارنګه فیرویلز وو. زه درته د درس خلاصه یو ځل بیا وایم چې تاسې به څنګه یو چا سره ګریټینګ یا هم روغبړ کوئ. نو دې لپاره به تاسې ووایئ چې های هیلو آی ایم علي، سلام زه علي یم. بیا دا بل کس ووایي چې هیلو آی ایم بلال، سلام زه بلال یم. کله چې د یو بل نومونه مو پېژنده بیا به تاسو ووایئ نایس ټو میټ یو، نایس ټو میټ یو ټو. دا لنډ شانده موږ سره ګریټینګ دی. او کله چې یو بل سره خبرې وکړلې، مثال کوم ګپ شپ هغه مو لږه اوس غواړئ خدای په امانۍ وکړئ، نو خدای په امانۍ لپاره موږ سره دا ده بای بای بای. یا تاسو ویلی شئ سی یو وینزډے، سی یو ټمارو، سی یو سون. درې واړه ورته معناوې لري. او بیا تاسو ویلی شئ ګډ بای. نو همدې ترتیب سره تاسو یو بل سره کومه خدای په امانۍ چې د هغه هم کوی شئ. په دې هیله چې د نننۍ درس څخه به مو یو څه زده کړی اوسي. د راتلونکي درس لپاره تاسې زموږ سره په تمه اوسئ. تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم.